الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلات و سلام وروسته د الله تعالی د سپېڅلي ذات د نه ادراک او نه لیدلو وجوهات. د الله تعالی د نه ادراک ډېر وجوهات دي. لومړی دا چې زموږ سترګې ډېرې ضعیفې او کمزورې دي. د دنیا اسمان، لمر، حجره او د مادي الکترونیک حرکت نشي درکولی. زموږ د سترګو پوتنسیل کمزوری دی. حضرت موسی علیه السلام له الله تعالی نه غوښتلي وو چې ما ته خپل ځان راوښیه. الله تعالی ورته فرمایلي وو چې لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ته ما نسي لیدلی، ته غره ته وګوره، که غر د دې زما د تجلي په وړاندې ټینګ څه نو ته به ما ووینې. فزیکي سترګې دومره ځواک نه لري چې الله تعالی وګوري او الله تعالی درک کړي. په دې آیات کریمه کې الله تعالی لن ارا نه دي ویلي بلکې لن تراني ویلي دي. معنا دا چې دا ستاسو سترګې ما ته نشي را رسېدلی، دا چې زما لیدلو ته غرونه نشي ټینګېدلی، نو انساني سترګې به ورته څنګه ټینګې شي؟ نو موسی علیه السلام د غره په لیدلو بېخوده سي. خپله موسی علیه السلام ته د پیغمبري حیثیت نه پرته په انساني حیثیت یې که تجلي کړی وی نو هغه به مات او ذره ذره سوی دی. د مسلم شریف روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل سو چې تا د معراج په شپه الله تعالی ولیده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب کې ورته وویل نور انا یراک. الله تعالی خو نوراني ذات دی، نو څنګه به هغه ولیدل سي؟ ما ته معنی د نور پردې وي. نن د ساینس او تخنیک دور په اوج کې ده. د لیزر شعاع چې په سترګو نه ښکاري، په دې د ګردې کانې ماتولی سي. فولادي او اوسپنیز دیوالونه مخ په وړاندې مقاومت نشي کولی. په داسې حال کې چې دا مادي نور او شعاګانې دي. الهي نور چې هغه کومه ماده هم نه ده، په هغې سره غرونه د کاڼو سره ماتیږي. نو انسان به څه د الله تعالی د لیدلو توان ولري؟ دا چې په الله تعالی زموږ ایمان بالغیب دی. که چېرته موږ الله تعالی لیدلی وی نو بیا به ایمان بالغیب نه وی، نو بلکې دا به ایمان بالمشاهده وی. په ایمان بالمشاهده کې خو بیا امتحان نسه. د الله تعالی په دربار کې ایمان بالغیب منظور دی. نو د الله تعالی ذات عدم نه بلکې بالغیب دی. الله تعالی شته، خو لیکن ماوراء المادي نړۍ نه له عرش نه الله تعالی بره ده کما یلیقو بشانه. د موږ په باندې په غیبو ایمان دی. الله تعالی په عرش استوا کړې ده کما یلیق بشانه. زموږ رسېدل هلته امکان نه لري. عرش په لکونو تریلیونونه نوري کاله له موږ نه لرې ده. موږ د الله تعالی څخه غایب نه بلکې هغه جل جلاله له موږ څخه غایب دی. که الله تعالی خپله تجلي انسانانو ته څرګنده کړي نو ټول به ړانده او ذره ذره سي. نو دا به نعمت نه بلکې دا به الهي عذاب جوړ سي. د نړۍ نظام په کاروبار روان ده. خلک بېلابېل کسبونه د خپل استعداد سره سم پر مخ وړي. که چېرته الله تعالی خپل ځان انسانانو ته وښي نو هېڅوک به دنیوي چارې ترسره نه کړي بلکې ټول خلک به په عبادت اخته او دنیوي ژوند به پرېږدي. که چېرې جنت او دوزخ ښکاره سي د جنت د نعمتونو په لیدلو سره به د ټولو انسانانو زړونه وچوي او د جهنم په لیدلو سره به د ډېرې ویرې نه ټول انسانان تباه او برباد سي. په دې کار سره به خبره عین الیقین او حق الیقین ته لاره سي او د ازموینې حقیقت به پای عمومي. په بالمشاهده شي او ایمان بالغیب به ختم سي او ایمان به بالمشاهده سي. که چېرته موږ الله تعالی بالمشاهده وګورو ټول خلک به په جبري توګه مسلمانان سي. د انسان اختیار او اراده به پای عمومي. د الله تعالی ډېر صفات به معطل پاتې سي. په دې کار سره به د نړۍ نظام درې ونیسي. د ملحد انسان د ملحدینو مثال داسې ده لکه د انسان په خېټه کې امیب چې هغه د ځمکې له کرې څخه انکار وکړي. امیب چې د انسان په خېټه کې ده چې دا امیب ووایي چې ځمکه اسمان او لمر شتون نه لري په دې دلیل چې موږ په خېټه کې پوره څېړنې وکړې چېرته مو هم د ځمکې څرک ونه لګاوو.
اوس د ځمکې د کورې څخه د امیب انکار هېڅ عاقل انسان ته د منلو وړ نه ده. دا اوس وخت فلاسفه او ساینسپوهانو ډېرې لږې څېړنې کړي دي، تر سپوږمۍ پورې تللي دعوه کوي چې موږ الله تعالی ونه مونده. په دې پراخه کائناتو کې چې په دې کې 2 ټریلیونونه کهکشانونه او په هر کهکشان کې په میلیاردونو سیارې، ستوري، سپوږمکۍ، لمرونه او بیا د هر کهکشان په داخل کې هره سیاره په لکونو میلیونونو نوري کاله یو ته بله فاصله لري. زموږ شمسي منظومه د شیدو لار د کهکشان د مرکز څخه 10 میلیونه نوري کاله فاصله لري. زموږ لومړی اسمان 90 میلیارده نوري کاله طول او 6 میلیارده نوري کاله عرض لري. دریم د دویم څخه او څلورم د دریم او پنځم د څلورم او شپږم د پنځم او اووم د شپږم څخه ډېر پراخه او لوی دي. بیا کرسي د ټولو نه لویه ده. بیا د عرش انتها نشته. د جنتونو پلنوالی او د ځمکو اسمانونو د پراختیا څه اندازه نشته. د الله تعالی ذات ماورای طبیعت دی. الله تعالی نه اتم ده نه مالیکول دی. الله تعالی لا مثال، ذات لا مثال، صفات لا مثال، له ممکناتنا وراخوا یو ذات دی کما یلیق بشانه. هغه جل جلاله نه اتم نه مالیکول او نه حجره ده، ځکه چې خالق دی نو خالق د مخلوق په شان دی. قرآن هم همداسې فرمایي لیس کمثله شیء، د الله په څېر باندې هېڅ شی کېدی نه شي. د جل جلاله نه ابتدا نه انتها نه حدود نه فنا او نه زوال شته. نو د دې محدودو تجربو په وساطت به څنګه د دومره ستر او کامل ذات لیدنه وسي. د عقل غوښتنه همدغه ده چې په محدود سره غیر محدود نشي درکېدلی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.